غرقوي موسى عليه السلام بني اسرائيل تفسير محترمه هغه طرف هیڅ دغه موسی علیه السلام رب پورې وتلی ده او دې خواته راتله دا طرف نو مدین د دې خواته راتله موسی علیه السلام په بحر کې را پورې وتلی ده په دغه تنګي باندې وتلی ده ځکه بله لار خو دلته سته ده چې وتلی ده فرعون په دغه دریاب کې غرق شوی د ټول لوی لښکر دی لا موږ تاسو نصیب کې چې دغه دې ته راغلو موسی علیه السلام هلته چې کله فرعون ډېر څه تنګ کړ او تکلیف یې ورته رسو موسی علیه السلام کیسه خو ډېره اوږده ده لنډه چې موسی علیه السلام اراده وکړله له ټولو بني اسرائیلو سره چې راواوړي دې خواته راواوړي شام طرف ته راواوړي ځکه دا تبوک هم په شام کې داخل ده دا د شام ساحه ده خپله مدین د شام ساحه ده او سرحد د حجاز باندې پروت نو چې کله موسی علیه السلام دې خواته راواوښته راتله دغه ساحې ته نو داسې تفسیرونو یا تاریخي روایتونو کې راځي چې 6 لکه کسان ورسره ول د موسی علیه السلام سره هغوی خو بیخي په لکونو باندې ول چې کله په دوی باندې لاره باندې سره موسی علیه السلام باندې نو دوی ډېر ورخطا شول چې فرعونیانو لوی لښکر خو راورسېد او موږ به څنګه شو خبر شوي ول بیا الله پاک ورته ویلې چې د دریاب ووهه دغه بحر ووهه 12 لارې پکې جوړې شوې بني اسرائیل 12 قومه ول 12 لارې پکې جوړې شولې همداسې وچ پکې راتېر شول کتابونو کې یو اعتراض هم کېږي چې هغه کمې اوبه دي چې یو وارې لمر پرې لګېدلی تر ورځ د قیامت به بیا مر نه پرې لګېږي هغه هم دغه ساحه ده ځکه دا اوبه داسې ودرېدلې لارې پکې جوړې شولې دوی پکې راپورې وتل بني اسرائیل 12 قومه ول دا 12 قومونه پکې راتېر شول فرعونیان چې پکې څنګه راننوتل نو الله اوبه بېرته پسې راوړل اوبه پسې راغللې دوی الله همدلته غرق کړل مردار شول ختم شول هلاک شول نو الله پاک دې موږ او تاسې زمانه کې چې کوم فرعونیان دي الله دې دوی هم همداسې غرق کړي او الله پاک دې موږ او تاسې وطن هم ترنه خلاص کړي د اوس زمانې لوی غټ فرعون هغه امریکایانو ملګري دي الله دې هغوی هم غرق کړي الله دې نیست و نابود کړي الله پاک دې هلاک و برباد وګرځوي بس چې به نور ځونه مولوي صاحب محترمه څه د ویللو نشته